ژوند لکه زما کوا هر چاته خندا کوا دغسې نیت سپین ساته دغسې رڼا کوا او زړه چې مینېږي نو ما سره سلا کوا ستا ارمان به سر نه خوري مورې ته دوا کوا. السلام علیکم ملګرو، مخلص چغرزی ما امید دی چې ټول به ښه روغ جوړ به او د صحت په جامه به په پروګرام کې را سره نن ډېر ګران ملګری حیات یوسفزی ناستې کوي او غواړم چې د حیات صاحب نه یو څو کلامونه ریکارډ کما نو نور خبرې به د حیات صاحب سره کو. حیات صاحب ډیره زیاته مننه چې موږ له دې وخت راکو، ډیره زیاته مننه دې کوم او په پروګرام کې درته په خیرالي وایم. ډیره مننه ملګرو چې تاسو مخلص چغرزی صاحب تاسو ډیره مننه چې تاسو د شعر دپاره په دغه پردي خال کې هیله کوئ او زمونږ دغه خبرې اترې په خپله شیشه باندې دغه ملګرو ته شریکه کوئ. زه د شعر سره مینه کوم، شعر مې خوښ دی، په خپله شاعر نه یم. یو څو شعرونه به درته شریک کړم د بغزاله دانش صاحب څه شعرونه دي. وایي دا چې ستا د خولې خبره د باچا، دا چې ستا د خولې خبره د باچا بیا خو ډېره معتبره د باچا، په چا لږه زوروره د باچا او په چا ډېره زوروره د باچا. دا چې ستا د خولې خبره د باچا بیا خو ډېره معتبره د باچا، په چا لږه زوروره د باچا او په چا ډېره زوروره د باچا. او د دې خلکو ستا په زړه کې یره د باچا، خو ستا په زړه کې د چا یره د باچا. او دا چې خلک پسې ټول د سیل مې راغلو په دې کان کې ملغلره د باچا، او دا چې غوښې په لارو کې خرڅېږي دا جنۍ خپله نهره د باچا. دا چې غوښې په لارو کې خرڅېږي دا جنۍ خپله نهره د باچا. وایي دا یو دوه څیزونه ځان سره سنبال کا، یوه توره بله زغره د باچا. او بل داسې یو بغزاله دانش بل یو نظم دی د هغې څه خبرې څه شعرونه به سره شریک کړم. وایي نری سیلی ده تیز باران دی او زه ولاړ یم، نری سیلی ده تیز باران دی او زه ولاړ یم، دښمنان راغلو تورې یې راوړې خوشې بې بیا ده بیابان دی او زه ولاړ یم، دښمنان راغلو تورې یې راوړې خوشې بې بیا ده بیابان دی او زه ولاړ یم، فیصله وشوه جرم ثابت شو ګواه جانان دی او زه ولاړ یم، فیصله وشوه جرم ثابت شو ګواه جانان دی او زه ولاړ یم، او بخت مې کوټه دی او بخت روان دی دانش حیران یم او زه ولاړ یم. ډېر زبردست، ډېر زبردست. او غواړم چې یو نظم را سره هم شریک کړي. بغزاله دانش یو بل نظم دی هغه به در سره شریک کړم. زه د بغزاله دانش ډېر زیات په هغه باندې مین یم او د هغه شاعرۍ سره مې ډېره لګي، په دغه وجه دغه شعرونه راځي. وایي ای قسم مې دې په خدای وي نن دې اخلم، قسم مې دې په خدای وي نن دې اخلم، بس قیمت دې راته وایه که دولت وي که مینت وي که څه مینه محبت وي که څه پوهه مهارت وي، شرافت وي لیاقت وي عدالت وي نزاکت وي یا که بل څه پیمانه وي کم چې ستا سر در سره وي، زه په هر معیار پوره یم. بس په تله کې مې ځای کا ازموینه زما وکړه، که کامیاب شوم نو زما شه که ناکام شوم نو بله مقرره کا. زه انسان یم څه کمی به راپکې وي، زه به خپل کمی پوره کم، ځان به هر څه ته جوګه کم، بیا به بیرته تاله راشم ته زما امتحان واخله، که کامیاب شوم نو زما شه که ناکام شوم نو بله مقرره کا. زه ته زما امتحان واخله که کامیاب شوم نو زما شه که ناکام شوم نو بله مقرره کا. زه انسان یم څه کمی به راپکې وي، ضمانت زمانه واخله هر صورت زمانه واخله، زه په خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم، که ته ما ضمانت نه اخلې او ته دا ضمانت نه اخلې ضمانت به درله درکم، نور کسان به درله درکم، خپل یاران به درله درکم، شاعران به درله درکم، لیکوالان به درله درکم، زه پوهان به درله درکم، عالمان به درله درکم، په ما هر سړی مین دی، زه په هر سړي مین یم، بس ته غږ کوه جانانه هر سړی مې ذمهوار دی، هر سړی راته تیار دی، بس د دې نه به قلار شو د قصې نه به قلار شو، ضمانت نه به قلار شو، د مینت نه به قلار شو، چې په توت شو نو ونه شوه، دا زمانه پوره نه شوه، دا توتان زمانه پاتې، دا یاران زمانه پاتې، خاماران زمانه پاتې، ځه په مخه دې رڼا شه دغه ټولو دنیا ستا شو، خو خدای مګه جانانه خدای دې نه کي، خو که وشوه داسې وشوه دغه ټولې دنیا پرېښوي، دې تمامې دنیا پرېښوي، دې بدنامې دنیا پرېښوي، بیا ته غږ شه زه به غوږ شم، بیا به بیرته تاله راشم ته زما امتحان واخله، که کامیاب شوم نو زما شه که ناکام شوم نو بله مقرره کا. د منیر په دغه یو شعر نه بخښنه علمه منیر صاحب وایي چې زمونږ سره د سرو شرابو څکلو روپۍ چېرته دي،
زمونږ سره د سرو شرابو څښلو روپۍ چېرته دي او تاسو پر روپو کېږئ نو ښکلې روپۍ چېرته دي زمونږ سره د سرو شرابو څښلو روپۍ چېرته دي تاسو پر روپو کېږئ نو ښکلې روپۍ چېرته دي او موږ د وربشو په ډوډۍ باندې شپې سبا کوو زمونږ سره د ډبو د چنګلو روپۍ چېرته دي ډیر زیات زبردست خیاط بای او نظم دی مالم ډیر زیات خوند راکو خو دا یادول ګورم دومره آسان کار نه